د سلام په وړاندې کولو د وطن نیوز چینل ته ښه راغلاست. د میني منګل د وژنې جدي څېړنه دې وشي. تېره ورځ د افغانستان د پارلمان فرهنګي مشاوره او د شمشاد لمر او اریانا ټلویزیونونو مخکنی ویان ته مینه منګل کابل ښار کې ناپېژانده وسلوالو ووژله. دې پیښې په خلکو، چارواکو او د خواله رسنیو کارونو ترمنځ پراخ غبرګونونه درلود. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسیون د میني منګل د وژنې جدي څېړنه غواړي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون د دغې مشاورې مرموزه وژنه پراخ غبرګونونه پارولي دي. له سیاسي څېرو نیولې د رسنیو او د بشري حقونو تر پالانو د دغې پیښې په اړه توند غبرګونونه ښودلي دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنې نه یې له حکومته د دې خبرې اثباتول غواړي چې د میني منګل وژنه له رسنیو سره د دې کار سره کومه اړیکه لري یا نه. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي مینه منګل کورنۍ تاوتریخوالی درلود او په څارنوالۍ کې خپله قضیه ثبت کړې هم وه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي په 1990 کال کې میرمن منګل لوی څارنوالۍ ته راغلې وه او د هغې شکایتونه کورنۍ تاوتریخوالی برېښېدل او په هغه وخت کې موضوع تر څېړنې لاندې وه. ښاغلي رسولي په خبره هغه له خپل میړه د طلاق غوښتنه کړې وه. د میني منګل کورنۍ رسنیو ته ویلي چې هغه له دې واده سره مخالفه وه. دوی وایي هغې د ټولنیزو مسایلو او ودونو له مخې دې واده ته غاړه ایښې وه. همداراز د منګل کورنۍ په خبره حتی څارنوالۍ د هغې او د میړه تر منځ حکم صادر کړی و، خو د هغه د میړه کورنۍ ورسره نه منله. خو تر دې دمه چا د میرمن منګل د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او په اړه یې تر اوسه څوک مجرم نه دی پیژندل سوی او معلومه نه ده چې د هغې وژل د کورنۍ اختلافونو له امله ده که څنګه.